چې کوچیانو ته نه غوا نه وزه هېڅ شی نه دی پرېښي ان په دې خاطر چې دوی سره د رشکو والا هم دي 3 نفره و چې هغه فراري دي خارج ته تللي دي او 2 نفره چې را سره ولا هم ورښودلي دي یو کوچی یو غوا لري چې دی د 100 روپو شیدې ورځې خرڅوي 100 روپو شیدې او په بچیانو ته هزوکه راوړي هغه هم دوی ته نه پرېږدي 3:30 بجې رانه دا خوسۍ بیولې وه موږ په خواږه خوب باندې ویده وو چې کله راویښ شو غوا نسته یو هم غوا پټه کړې یو دوهم خوسي پټ کړي وو او یو هم غټ موټر سایکل پټ کړی دوه کسیزه د غلو ډله مو نیولې ده چې د کابل ولایت په مختلفو ساحو کې تقریبا 20 غلاوې کړي دي د کابل د بدرامۍ ولسوالۍ امنیتي ځواکونو د غلو هغه بان نیولی دی چې په کابل ښار کې به یې د خلکو څخه څاروي او موټرسایکلونه غلا کول دغه غلو له تیرو 3 کلونو راهیسې په کابل ښار او یو شمېر ولسوالیو کې دغه غلاوې ترسره کولې او د شپې مهال به یې د خلکو له کورونو څخه څاروي او موټرسایکلونه وړل نیول شوي غله د کابل ښار په بودخاک سیمه کې یو دفتر هم درلودی او ګڼ شمېر نورو کسانو په دغو غلاوو کې ورسره لاس درلودی تقریبا 3 کاله راهیسې موږ غلاوې کولې کابل ولایت کې ډېر شمېر غواوې او موټرسایکل یې والې وې چې هغه ورته تسلیم کړي دولت ته او څه مجرمین چې را سره ول هغه مې ټول ورته وښودله 3 نفره و چې هغه فراري دي خارج ته تللي دي او 2 نفره چې را سره ول هم ورښودلي دي تنه په کابل کې یو 2-3 دانې مو په قرهباغ کې مې کړي دي تقریبا 14-15 دانې به راځي یو بل تن چې د دغو غلو په بانډ کې دی وایي د خلکو کورونو ته به د شپې پر مهال ورتلل یو شمېر کسانو به غلا کوله او نور به سیمه څارله یو ازګل د زه د سمي الله سره یو ځای په غلا کې نیولی وم بس دغه 3 غلاو چې ورسره وم انشاءالله چې زه به نوره غلا نه کوم یو هم غوا پټه کړې یو دوهم خوسي پټ کړي وو او یو هم غټ موټر سایکل پټ کړی په دغو غلو باندې د کابل ښار د بېلابېلو سیمو اوسېدونکو تر دې مهاله 20 عریضې کړي چې له دوی څخه یې څاروي غلا کړي دي او د افغان امنیتي ځواکونو هڅې ستایي چې په سختو حالاتو کې دغه غله نیولي دي موږ نه دا 2 میاشتې مخکې غلا رانه سوې وه د شپې له خوا نه 4:30 بجې رانه دا خوسۍ بیولې وه موږ په خواږه خوب باندې ویده وو چې کله راویښ شو غوا نسته کور مو لټو چې کور کې غوا نسته چې اپل او دا پله وګرځېدو شاوخوا منطقې مو لټولې غوا ورکه سوه بیا راغلو د 8 بجې 9 بجې ولسوالۍ ته خبر وکړو ولسوالۍ کې عریضه مو کړله او د عریضې له خوا نه یې راته ویلې چې کله چې موږ غله ونیول موږ به تاسو ته خبر درکړو بیا چې 2 میاشتې بعد خبر راته راکړو چې تاسو لاړ شئ په ولسوالۍ کې غله نیولي چې راغلو جنۍ نه موږ ډېره مننه چې موږ راغلو موږ ته ویلې چې د تاسو غوا موږ سره د نفر م نیولي غله م نیولي دي او درته به یې وسپاري بیا موږ ته پنجشنبې په ورځ راغلو وخت کم پاتې و بیا راته ویلې چې د هفتې په ورځ راسئ د هفتې په ورځ ورغلو او غوا یې راته وسپارله 10 بجې راته غوا وسپارله او غلو نه د رښتیا خبره چې ورغلو دوی سره موسه برابره نه وه چې د دې مجاهدو زور نه وای د دې مجاهدو د باګرامۍ د زور نه وای موږ ته خو یې نه سو راکولی موږ نه خو له لاسه وتې وه غوا خو دوی نه ډېره مننه موږ نه ډېر خوشحاله دي مجاهدینو نه چې موږ سره ډېره غټه همکاري وکړله یو شمېر نور وایي یادو کسانو په ډېر مهارت سره د دوی په سیمو کې څاروي او موټرسایکلونه غلا کول او وروسته به یې په خلکو باندې پلورل کومه غلا چې کېده دا 3 کال وروسته دا ډېر غټ بانډ ده چې کوچیانو ته نه غوا نه وزه هېڅ شی نه دی پرېښي ان په دې خاطر چې دوی سره د رشکو والا هم دي رشکو والا ورسره ملګري دي یو کوچی یو غوا لري چې دی د 100 روپو شیدې ورځې خرڅوي 100 روپو شیدې او په بچیانو ته هزوکه راوړي هغه هم دوی ته نه پرېږدي موږ ولسوالۍ خو په سطح د کابل دې نه غټه ولسوالۍ بل نشته چې څنګه ویشتې نه ونیسه هان تر د خاک جبر تر هغه پورې داسې تر پل ګزک پورې دا بیا موږ الحمدلله 240 ملکان لرو د ملکانو په همکاري موږ سره خپله امنیتي ځواکونه ډېر موافق دي
ډېر غټ موږ سره موافق دي او ډېر زحمتونه یې موږ سره ښکلي دي په ټیم ځان را رسوي دا شی نشته چې شپې 2 بجې را 2 بجې دي خو ټلیفون هم کړی ځان یې رسولی نیول شوي غله په خپل جرم اعتراف کوي او زیاتوي چې په راتلونکي کې به په داسې کړنو لاس نه پورې کوي. ونیول شوم هغه ما خپل اعتراف وکړو ټولو مې ورته وښودل دانه چې مې چې کړي وه چې مې چې هغه وله هر څه مې تسلیمي ورکړې ده او دې نه مې بعد نه غواړم غلاوې وکړم. اولنۍ او اخرنۍ غلا ده زه به نور انشاءالله په زور د خدای نور غلا نه کوو. د بګرامۍ ولسوالۍ امنیتي ځواکونه وایي دغه غله یې په یو لړ چاڼیزو عملیاتو کې نیولي دي او تر دې مهاله یې په 10 غلاوو کې خپل په جرم اعتراف کړی دی. 2 کسیزه د غلو ډله مو نیولې ده چې د کابل ولایت په مختلفو ساحو کې تقریبا 10 غلاوې کړي دي او 9 غلاوې دوی منلې دي او په دې غلاو کې ورسره یو څه څاروي پټ کړي وو چې موږ لاس په لاس ورسره ونیول یو موټرسایکل و او یوه توفانچه او یوه برچه هم ورسره نیولې ده او 9,000 افغانۍ ورسره. د چارهبود خاک په ساحه کې دوی یو دفتر لرل چې زموږ د مجاهدینو د کشفي او امنیتي ارګانونو له طرفه دوی ته در تعقیب لاندې وو چې الحمدلله اوس نیول سوي دي او موږ سره نظارت خانه کې. د دغه ولسوالۍ امنیتي مسؤلین د یادې سیمې خلکو ته ډاډ ورکوي چې د هر هغه چا په وړاندې به جدي اقدامات وکړي چې غلاوې او نورې جنایي پیښې کوي. ټولو د بګرامۍ ولسوالۍ اوسېدونکو ته انشاءالله اطمینان ورکوو چې زموږ ټول مجاهدین شپه ورځ دا کوشش کوي زیار کوي تر څو دوی ته یو امنیتي او د ډاډ وړ هغه فراهم کړي وخت فراهم کړي. انشاءالله کوشش کوو او بیا هم اطمینان ورته ورکوو هغه څوک چې په سیمه کې غلاوې کوي مشکلات جوړوي هغه د موږ تعقیب لاندې دي انشاءالله هغه به نیسو او قضایي او عدلي ارګانو ته به سپارو. د دغه ولسوالۍ مسؤلین په جنایي او نورو برخو کې د خلکو مرسته اړینه بولي.